د چا چې په سر باندې درد دي کاغه باندې دا دم واچولی شي انشاءالله چې په همغه ساعت به هغه رب العالمین ټیک کي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که چېرته تاسو ته یو مریض داسې راشي چې د هغه په سر باندې درد دي، ډېر زیات علاج یې وکړو لیکن د هغه د سر درد ختم نشولو، یا تاسو ته په خپله داسې څه مسله راشي چې د ستاسو په سر باندې درد ډېر زیات راځي، لکه بعضې کسان هغوی ما ته راشي یاره جي شپه ورځ مې په دې سر باندې درد دي، څه داسې دم را باندې واچوه چې زما دا درد د هغې سره بلکل ختم شي. نو دا یو ډېر زبردست دم دی او د قرآن مجید آیات دی، او دام چې کله تاسو په یو مریض باندې واچوئ یک دم به رب العالمین هغه مریض ښه کي. نو دا د دې هر چاته اجازه شته دی، تاسو خپل هم کولی شئ. او که د ستاسو په خپله په سر باندې درد دی نو یو بل کس ته ووایه وی دا آیات په دې ترتیب سره ووایه او ما پې باندې دم که، انشاءالله چې په دغه لږ وخت کې به تا ته آرام راشي، د سر درد به ختم شي. دې نه علاوه که د یو انسان نمسیري وي، بعضې کسان نمسیري وي، د هغې دپاره نور دمونه هم شته لیکن دا دم وله هم تاسو اچولی شئ. او تاسو که په بل انسان باندې دم اچوئ نو هغه هم چې کوم دی اثر کوي، خو په دې ترتیب سره چې دا کومه طریقه درته ښیم نو انشاءالله چې 100% اثر به کوي. د دې دم اچولو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د ټولو اول هغه مریض چې د هغه په سر باندې درد دی او په هیڅ شان سره نه ختمیږي، یعنی نه ځي، کله ګولۍ خوري کله څه کله څه، دغه مریض هغه به د خپلې مخې ته کښېنې یا بیا ودرې او بیا به د ښي لاس راوالی او د دغې تندي د دغې مریض په دې دغه باندې په تندي باندې به یې کښېږدي او بیا به چې دی 3 کرته درود شریف ووایي او 3 کرته به دغه آیات مبارک ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. ډېر زیات آسان چې دی آیات دی. دغه چې دی آیات مبارک ووایه او بیا په آخر کې 3 ځله درود کوم دی دغه درود ابراهیم ووایه، هغه درود شریف کوم چې موږ په دې مزه کې وایو دا پکې اول هم وایي اخر هم وایي او بیا پې باندې هغه مریض دم کې انشاءالله چې په دغه وخت کې به رب العالمین هغه مریض ټیک کي، یعنی چې کم د سر درد دی هغه به رب العالمین ختم کی. نو یو ډېر زبردسته دم دی، هر سړی کولی شي، هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی، کامل یقین سره یې اچوي. او که کوم انسان په کامل یقین سره دا دم اچولو چې ښه کولو والا او شفا ورکوونکي والا ذات صرف او صرف الله دی، نو که په کامل یقین سره دا کوم دی هغه دم واچولو په 1 سکنډ کې دننه به چې په چا باندې دم واچوي همغه کس به رب العالمین په 1 سکنډ کې دننه ښه کي. د دې آیات مبارک دومره لوی پاور دی، نو هر چاته د دې مکمل اجازه شته او هر څوک یې کولی شي.